بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران لیدونکو، زه شیر احمد جان ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی یم. په نن درس کې ګران زده کوونکو د 10م ټولګي د ریاضي مضمون کوم عنوان چې لولو د یوې نقطې فاصله له یو مستقیم خط څخه ده. یعنی غواړو چې د یو مستقیم خط او د یوې نقطې ترمنځ چې کومه فاصله یا واټن موجود ده دغه غواړو پیدا کړو. په نن درس کې ان شاء الله ډیر مهم او اړینه موضوع ده چې چیرې موږ یو مستقیم خط ولرو او یو ټکی یا نقطه ولرو نو د دواړو ترمنځ فاصله څنګه پیدا کولی شو. ګرانو لیدونکو، مخکې له دې نه چې دغه نوی درس پیل کوم یوه لنډه کتنه به وکړو تیر شوي درس ته چې موږ په تیر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته. په تیر شوي درس کې ګران زده کوونکو د مستقیم خط عمومي معادلې تبدیل هغه مستقیم خط معادلې ته چې د ایکس او وای محورونو سره تقاطع ټکی معلوم وي په دې هکله معلومات حاصل کړل، او همدارنګه د مستقیم خط عمومي معادلې تبدیل نورمال شکل ته په دې هکله معلومات حاصل کړل. نو نن ورځې درس د یو نقطې فاصله له یو مستقیم خط څخه ده چې څنګه کولی شو د یو نقطې فاصله او د مستقیم خط ترمنځ دا واټن پیدا کړو. اول راځم مشخصات چې ما په تخته کې لیکلي دا به په ګډه سره وګورو، د هغه نه وروسته به په سلاید کې زه تاسو ته تعریف کړم. تاسو ګورئ ګران زده کوونکو، عنوان د یوې نقطې یا د یوې ټکي فاصله له یو مستقیم خط څخه، یعنی یو نقطه درکوي او یو مستقیم خط د دواړو ترمنځ واټن یا ډي پیدا کوي. ټولګی لسمه ریاضي مضمون موخه او هدف هم دا د یوې نقطې فاصله له یو مستقیم خط څخه پیژندل چې څنګه دا وپیژنو چې یو ټکی که مستقیم خط ولرو فاصله یې پیدا کړو. راځم نورې خبرې به په سلاید کې ګران زده کوونکو وکړو. تاسو توجه ولرئ، زموږ عنوان د یو نقطې فاصله له یو مستقیم خط څخه. غواړو چې یو نقطه واټن پیدا کړو یو مستقیم خط څخه، نو څه کار باید وکړو؟ یو ټکی باید په پام کې ونیسو، یوه نقطه که چیرې یوه نقطه پی ایکس یو وای یو، یعنی دا یو نقطه ده او د مستقیم خط معادله خو تاسو پوهیږئ چې ای ایکس مثبت بی وای مثبت سی مساوي له صفر سره ده. دلته موږ ته یوه نقطه راکړه چې هغه نقطه پی نومیږي ایکس یو وای یو، او بل مستقیم خط معادله یې موږ ته راکړه ای ایکس مثبت بی وای مثبت سی مساوي له صفر سره. موږ غواړو چې د دغه نقطې او د دغه خط ترمنځ دا فاصله یا واټن پیدا کړو. نو د نقطې فاصله د دې خط څخه عبارت ده. دغه فرمول ده چې د دې فرمول په مرسته موږ کولی شو د یو نقطې او د خط ترمنځ فاصله پیدا کړو. ډي ډسټنس یعنی فاصله یې مساوي کیږي ای ایکس یو مثبت بی وای یو مثبت سی په مطلقه کې، ځکه فاصله خو هر وخت مثبت ده، منفي کیدای نشي، نو په مطلقه کې ولیکئ. په مخرج کې مربع مثبت بی مربع د دویم جذر لاندې، چې دغه په حقیقت کې عمومي فرمول ده. که چیرې یو نقطه او یو مستقیم خط معلوم وي دواړو ترمنځ موږ غواړو فاصله پیدا کو، د دغه فرمول په مرسته موږ کولی شو دا فاصله پیدا کو، چې مثال هم موږ ته راکړی چې وروسته به انشاءالله دا مثال تاسو ته حل کړم. نو دلته هم د یوې فاصلې او د مستقیم خط ترمنځ ده چې مستقیم خط تاسو باید وپیژنئ په خپل ژوند کې چې مستقیم خط حرکتونه کوم دي یا کوم ګرافونه مستقیم شکل لري. هر هغه ګراف چې په مستقیم حالت کې رسمیږي هغه د مستقیم خط عمومي معادله کیږي. تاسو یې وګورئ، کله چې طیاره د ځمکې په سطح حرکت کوي نو د سطح په سر هم تاسو پوهیږئ چې د دې حرکت په یو مستقیم مسیر حرکت کوي. تاسو ګورئ چې د طیارې حرکت په یو مستقیم مسیر ده او د هغه نه وروسته هوا ته الوزي. نو کله چې په دغه سطح باندې په مستقیم خط حرکت کوي د دې دا ګراف راواخلو، دغه مسیر د حرکت په ګراف کې وښیو، نو د یو مستقیم شکل ځان ته غوره کوي چې موږ ویلی شو دا د مستقیم خط عمومي معادلې شکل لري. یا همدارنګه بل مثال ته ګران زده کوونکو تاسو توجه وکړئ. مثلا دغه لوبغاړی که چیرته سکي وهي نو تاسو توجه وکړئ په مسیر د یو سطح یا په سطح کې حرکت کوي، دغه حرکت په حقیقت کې که راواخلو په قایم مختصاتو کې رسم کو، دا رقم یو شکل ځان ته غوره کوي. دغه سور قلم باندې چې ما رسم کړی نو دا د دغه مسیر د حرکت موږ ته ښکاره کوي چې په مستقیم ډول ده. همدغه ته موږ ویلی شو چې د مستقیم خط عمومي معادله. اوس دغه مستقیم خط عمومي معادله غواړو فاصله یې د یو ټکي سره پیدا کړو. مثلا یو ټکی انتخابوو په سطحه کې، د دغه مستقیم خط او دغه ټکي ترمنځ چې څومره واټن موجود ده فاصله دا غواړو پیدا کړو په قایم مختصاتو کې. نو تاسو توجه وکړئ چې څنګه کولی شو که چیرته موږ ته یو مستقیم خط او یو ټکی راکړل شوی وي دواړو ترمنځ واټن یا فاصله پیدا کړو. نو را بشم دغه رابطه به زه ګران زده کوونکو تاسو ته اول په تخته کې پیدا کړم چې دا فرمول څنګه پیدا کېږي، د هغه نه وروسته به مثالونه زه تاسو ته حل کړم. تاسو یې ګورئ ګران زده کوونکو، دلته ما یو شکل په پام کې نیولی ده. یو ټکی موږ لرو د پی ټکي په نوم ده، چې د پی ټکي نوم فرض مثال ایکس یو وای یو په پام کې نیسم. ایکس یو څو وای یو، ایکس یو وای یو په حقیقت کې زموږ ټکی ده
دغه ټکی او دغه یو مستقیم خط ده چې په دا تور قلم ما رسم کړی یو مستقیم خط ده. اوس د دغه ټکي او د دغه مستقیم خط ترمنځ دغه واټن موږ غواړو څه شی کو دغه واټن پیدا کو چې دا واټن ما په ډي ښودلی. دا واټن څنګه پیدا کیږي؟ دا واټن څنګه پیدا کیږي؟ اول تاسو متوجه اوسئ چې دغه مستقیم خط معادله دغه نورمال کیږي که نه؟ بالکل نورمال ده. او د نورمال معادله څه ډول وه؟ ایکس ضرب د کوساین د تیتا جمع وای ضرب د ساین د تیتا منفي پی مساوي له چیش سره؟ له صفر سره. دا د نورمال معادله ده، ځکه دغه مستقیم خط نورمال حالت ځان ته غوره کوي. دا ګورئ چې د نورمال اوږدوالی ده، نو تاسو د نورمال اوږدوالی په پام کې ونیوئ. اوس که چیرته د دغه نورمال نه زه غواړم فاصله د دغه ټکي پورې پیدا کړم، نو زه دا داسې لیکلی شم ډي مساوي کیږي دغه ایکس موږ ټکی په پام کې نیسو، ایکس یو به ولیکو، ایکس یو ضرب د کوساین د تیتا جمع وای په ځای ټکی راغلی وای یو ضرب د چی شي سره؟ ساین د تیتا سره او منفي پی مساوي څو سره؟ صفر. دلته باید د کوساین د تیتا قیمت هم پیدا کم او ساین د تیتا قیمت هم پیدا کم. دا نو تاسو ته تیر شوي درس کې ما ویلي و چې څنګه د کوساین او د ساین قیمت تاسو کولی شئ پیدا کړئ. په تیر شوي درس کې موږ داسې ویلي و چې کوساین د تیتا کله چې یو مستقیم خط معادله نورمال ته تبدیلوئ د هغه رابطې نه ګټه واخلئ. نو دلته کله چې مستقیم خط معادله نورمال ته تبدیل کو د کوساین قیمت سره رقم و آفرین ای پر ای مربع مثبت بی مربع د دویم جذر لاندې البته مثبت منفي لري او د ساین قیمت سره رقم و ماشاءالله د ساین قیمت دا رقم و ساین د تیتا مساوي کیږي بی پر دویم جذر د مثبت منفي ای مربع جمع چی شي؟ بی مربع. او د خپله پی قیمت څو به؟ د پی قیمت هم ګران زده کوونکو و چې پی مساوي کیږي منفي سی پر ای مربع مثبت بی مربع د دویم جذر لاندې. دا قیمتونه موږ له کومه کړل؟ دا د تیر شوي درس و کله چې یو مستقیم خط عمومي معادله تاسو نورمال ته تبدیلوئ هلته د کوساین د تیتا قیمت دا و د ساین د تیتا قیمت دا او د پی قیمت چې د نورمال اوږدوالی د دا قیمت و. دا ټول قیمتونه راخلو په دغه رابطه کې څه شی کوو؟ وضع کوو. نو موږ ته به ډسټنس یا فاصله د دې خط او د نقطې موږ ته څه شی کې حاصله کړي. تاسو توجه وکړئ زه دلته به راشم دا ډي به ولیکم چې ډي فاصله دا مساوي کیږي ایکس یو په خپله لیکم ایکس یو په خپله لیکم ضرب ده د کوساین د تیتا په ځای قیمت لیکم. کوساین د تیتا قیمت څو ده؟ کوساین د تیتا قیمت د ای پر ای مربع مثبت بی مربع د دویم جذر لاندې. نو دا به ولیکو دا رقم ای پر ای مربع مثبت بی مربع د چی شي لاندې؟ د جذر لاندې او مثبت وایو په خپله لیکم ضرب د چی شي سره؟ ساین د تیتا سره. ساین د تیتا قیمت موږ لرو بی پر ای مربع جمع بی مربع د دویم جذر لاندې او منفي پی منفي په خپله د پی قیمت لرو. هو د پی قیمت څو ده؟ منفي سی پر ای مربع جمع بی مربع د جذر لاندې. نو دغه منفي به هغه منفي چی شی کی؟ آفرین مثبت کی. نو د پی قیمت لرو چې مثبت چی شی؟ سی پر ای مربع جمع بی مربع د دویم جذر لاندې. تاسو ګورئ چې د ټولو مخرجونه مساوي نه دي؟ آفرین مساوي دي. د کسرو د جمع حالت کله چې مخرجونه مساوي له مخرجو مساوونه یو واخلئ صورتونه چی شی کیږي؟ جمع کیږي. مخکې له جمع کولو نه تاسو کولی شئ دا داسې هم ولیکئ داسې به یې ولیکو چې ایکس یو د ده سره ضربیږي دا به شي ای ایکس یو په مخرج کې لرو ای مربع جمع بی مربع د دویم جذر لاندې جمع دا وایو په ده کې چې ضرب کو بی وایو به شي په مخرج کې لرو ای مربع جمع بی مربع د دویم جذر لاندې او مثبت سی پر ای مربع مثبت بی مربع د دویم جذر لاندې. نو تاسو کولی شئ چې مخرجونه مساوي دي د مساوي مخرجو څخه یو راواخلئ ای مربع مثبت بی مربع په جذر کې او صورتونه جمع کوي ای ایکس یو مثبت بی وای یو مثبت سی په مطلقه کې ځکه دا فاصله ده موږ منفي حالت په پام کې نه نیسو مثبت حالت یې نیسو. فاصله همیشه یا هر وخت مثبت وي. دغه فرمول چې ما تاسو ته پیدا کړ دا فرمول په حقیقت کې عمومي فرمول د چی شي ترمنځ؟ د یو نقطې او د یو مستقیم خط ترمنځ عمومي فرمول د یوې نقطې او یو مستقیم خط ترمنځ عمومي فرمول ده. یعنی دغه فرمول چې ما تاسو ته پیدا کړ دا په حقیقت کې د یو مستقیم خط
تاسو ګورئ یو مستقیم خط او د یو نقطې عمومي فرمول ده چې دغه فرمول موږ کولی شو چې شی کار واخلو کله چې د یو ټک یا یوې نقطې مختصات را کړی وي او مستقیم خط را کړی وي تاسو کولی شئ فاصله پیدا کړئ. په دې هکله مثال هم لرو. نو راځو اول مثال ته ګران زده کوونکو تاسو ګورئ مثال داسې ده موږ ته یو ټکی را کړی د پی ټکی نومیږي -2.8 وایي د دغه نقطې فاصله د دغه مستقیم خط سره پیدا کړئ. دا مستقیم خط د 4x -3 وایي -10 مساوي 0 د a په ځای 4 د b په ځای 3 د c په ځای -10. نو دغه مستقیم خط معادله ده او هغه ټکی د دواړو ترمنځ څه شی غواړو پیدا کړو؟ آفرین فاصله غواړو پیدا کړو. فرمول دغه فرمول ده. زه به راشم دا په تخته کې تاسو ته ګران زده کوونکو حل کړم. موږ ته ټکی هم را کړی او مستقیم خط معادله هم را کړې ده. نو فاصله یې غوښتلې. تاسو توجه وکړئ پی ټکی ده مثال ده دا البته مثال داسې ده چې موږ ته ټکی را کړی ده پی ټکی -2 او 8 چې دا فقط کې x یو y یو کېږي او مستقیم خط معادله یې ده 4x -3 وایه او -11 مساوي د چیش سره د 0 سره چې دلته دا a کېږي دا b کېږي او دا c. اوس غواړم چې د دو ترمنځ څه شی پیدا کړم؟ فاصله پیدا کړم. د فاصلې فرمول داسې ده چې ax یو -b y یو -c په مطلقه کې په مخرج کې a مربع جمع څه شی b مربع د دویم جذر لاندې د قیمتونه به دلته وضع کړو. d مساوي کېږي قیمتونه به یې وضع کړو. د a په ځای څو لرو؟ 4 ضرب د څه شي x یو -2 ده x یو څو ده -2 جمع b څو ده 3 ضرب ده y یو 8 ده او جمع چی شي c د c قیمت -11 لرو -څو 11 دا په مطلق کې ولیکو. په مخرج کې به a مربع b مربع ولیکئ. a 4 مربع 14 کېږي مستقیما به مربع کم د b قیمت 3 د 3 مربع کوي 9 دا مساوي کېږي 4 په -2 کې ضرب کوي -8 3 په 8 کې ضرب کوي 24 دا -8 کېږي دا 3 په 8 کې 24 -11 لرو دا په مطلقه کې ده. مخرج کې 14 له 9 سره جمع کوي 15 تر جذر لاندې نو d مساوي کېږي. دلته تاسو ګورئ دا هم علامه دي -8 -11 -19 کېږي -19 او -24 په مخرج کې 15 جذر 15 د 40 نه 19 کمو دا به څو شي 15 به شي مطلقه د 15 پر 15 نو دا مساوي کېږي 15 پر 15 مساوي له څو سره له یو سره. فاصله یې څو شوه؟ فاصله یې یو شوه. یعنی موږ ته ټکی را کړی و او مستقیم خط معادله یې را کړې وه فاصله ورته پیدا کړه یو واحد. دلته یو بل فرمول ته هم متوجه اوسئ چې دا فرمول هم په خپل کتابچو کې ولیکئ. که چیرته موږ ته دا رقم یو حالت راکړي مستقیم خط معادله د مستقیم خط معادله فاصله له مبدا سره وي له مبدا سره نو بیا دغه فرمول نه کار واخلئ. دا ډیر لنډ په لږ وخت کې حلوی شي. d مساوي کېږي مطلق د c پر a مربع جمع b مربع د دویم جذر لاندې. د دې فرمول نه کله کار اخلو؟ کله چې یو مستقیم خط معادله را کړې وي او ټکی په مبدا کې وي یعنی x یو y یو 0 وي. نو تاسو کولی شئ بیا د دې فرمول نه څه شی واخلئ؟ ګټه واخلئ یا کار واخلئ. په همدا هکله ګران زده کوونکو یو بل عنوان موږ هم لرو. هغه عنوان زموږ او تاسو پوهیږئ چې ګران زده کوونکو د دوو موازي خطونو ترمنځ کله چې واټن غواړو پیدا کو د دوو موازي خطونو ترمنځ فاصله پر یوه د خطونو د یوې نقطې فاصله ده له بل موازي خط څخه. یعنې که چیرته موږ ته دوه مستقیم خط معادلې راکوي د یوې مستقیم خط معادلې نه به تقاطع ټکی پیدا کوي بیا د دویمې مستقیم خط معادلې سره فاصله پیدا کوي. لکه په مثال کې تاسو ګورئ د 2x - 15y -11 مساوي 0 او 2x - 15y -6 مساوي 0 د موازي مستقیم خطونو ترمنځ فاصله پیدا کړئ. دا خط او دا خط که ګرافونه یې رسم کړئ دواړه د یو بل سره موازي دي. که چیرته منطبق خو بیا فاصله یې نه پیدا کېږي. دا له ده سره موازي ده نو موږ کولی شو فاصله یې څه شی کو پیدا کو. او فرمول ده a1 پر a2 مساوي b1 پر b2 خلاف د c1 پر c2 دغه شرط چې قبول ک نو دا د یو بل سره موازي ده او موږ کولی شو فاصله پیدا کړو چې دا به په تخته کې زه تاسو ته حل کړم. اوله معادله ګران زده کوونکو موږ ته راکړې ده چې 2x
منفی 15 وای مثبت 14 مساوي څو صفر. دا اوله معادله ده. دویمه معادله هم په همدغه ډول ده. 2x منفی 15 وای مثبت 6 مساوي څو صفر، چې دا هم دویمه معادله ده. تاسو وګورئ دا مستقیم خط معادله ده. آیا دواړه د یو بل سره موازی دي که نه؟ بالکل موازی دي، ځکه دغه شرط قبله‌ای a1 پر a2 مساوي b1 پر b2 او خلاف د چی شي سره c1 پر c2 سره. a1 ده 2 دوم ده 2 خیدا به شي یو او دام یو کېږي، نو دواړه مساوي د سی سره مخالف. دا د یو بل سره څه شی دي؟ موازي. اوس من کولی شو د دې نه څه شی پیدا کړو؟ فاصله د یو بل سره پیدا کړو. فاصله یې څنګه پیدا کېږي ګران زده کوونکو؟ فاصله به یې دلته ولیکو چې فاصله یې څه رقم پیدا کوو. د اولې معادلې نه تاسو کولی شئ د تقاطع ټکي پیدا کړئ، بیا د دویم معادلې سره یې فاصله پیدا کړئ. اوله معادله به ولیکم 2x منفي 15 وای مثبت 14 مساوي د څو سره؟ صفر. دا اوله معادله ده. دلته غواړم د تقاطع ټکي پیدا کړم. x صفر ونیسئ وای به پیدا شي، یا وای صفر ونیسئ x پیدا کېږي. یا داسې هم لیکلی شم چې x مثلا یو عدد انتخابوم یو، x به یو انتخاب کو. دلته به یې وضع کو 2 ضرب د یو منفي 15 وای مثبت 14 مساوي د څو سره؟ صفر. خی منفي 15 وای دا کېږي 2 او دام 14 ساخواته یې بوځو منفي 14. اطراف په څو تقسیموم؟ په منفي 15 وای به مساوي شي 15 پر 15 3 کېږي. تاسو ګورئ چې x دا په حقیقت کې یو ټکی ما پیدا کړ چې x څو ده؟ آفرین یو. وای څو ده؟ ماشاءالله وای 3 ده، یعنی x یا وای 3. دا مې د کومې معادلې نه پیدا کړ؟ بالکل همداسې ده، د اولې معادلې نه. اوس دغه ټکی د دویم معادلې سره فاصله پیدا کوم. نو دلته لیکم چې موږ دویمه معادله لرو 2x منفي 15 وای مثبت 6 مساوي صفر او ټکی موږ پیدا کړ. ټکی څو ده؟ x یو وای 3، یعنی x یو وای یو. اوس غواړم چې د دې فاصله پیدا کړم. د فاصلې عمومي فرمول څه ډول ده؟ ax یو مثبت b وای یو مثبت c په مخرج کې a مربع جمع b مربع د دویم جذر لاندې. د دې فرمول نه کولی شو فاصله پیدا کړو. d مساوي کېږي مطلقه a یو څو ده؟ a 2 ده ضرب د x یو یو جمع b څو ده؟ منفي 15 ضرب د y یو 3 او مثبت 6 په مطلقه کې مخرج کې a مربع جمع b مربع 2 مربع جمع منفي 15 مربع. دا به مساوي شي دلته لرو 2 ضرب د یو 2 منفي 15 ضرب د 3 منفي 15 او مثبت څو 6 مخرج کې 2 مربع کوم 4 کېږي او منفي 15 چې مربع کو 15. دی به مساوي شي دلته به ولیکو چې 2 و 6 اته منفي 15 نه چې اته کم کو منفي و په مطلقه کې راځي او 4 د 15 سره چې جمع کو څو کېږي 9 تر جذر لاندې دا مکمل جذر نه لري. د منفي و مطلقه و پر څو 9 تر جذر لاندې. یا داسې هم لیکلی شو چې کله یې ناطق کو و ضرب د 9 تر جذر لاندې پر څو 9. دغه په حقیقت کې فاصله شوه د دغه ټکي او د دغه مستقیم خط چې په حقیقت کې موږ ته خو دوه معادلې را کړې وي. نو د دواړو معادلو نه د یوې معادلې نه مې تقاطع ټکی پیدا کړ، بیا د دغه تقاطع ټکی مې د دویمې معادلې سره فاصله پیدا کړه چې ځواب یې پر 9 تر جذر لاندې شه. را به شم ګران زده کوونکو دغه نن درس به په خلاصه ډول تاسو ته بیان کړم. په نن ورځ درس کې موږ او تاسو چې شی ولوستل ګران زده کوونکو د یو ټکي یا د یوې نقطې فاصله د یو مستقیم خط سره که چیرته موږ ته یو مستقیم خط راکړل شوی وي او یوه نقطه راکړل شوي د دوی ترمنځ چې غواړو فاصله پیدا کړو د فاصلې فرمولې په ډي ښودل کېږي. ډي مساوي کېږي مطلق د ax یو جمع b وای یو جمع c په مطلقه کې په مخرج کې a مربع جمع b مربع د دویم جذر لاندې. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ برنامه چې تاسو یې ځان لپاره ما تقدیم کړه. تر بل درس تاسو په لوی پاک الله سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.